السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د انس بن مالک رضی مبارک څخه روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل دی وای من صلی علی که چا پر ما باندې درود ووایه هغه ما ته رارسیږي وصلیت علیه زه پر ده باندې درود ووایم او کتب له سوای ذلک 10 حسنات رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا زما له درود څخه سوا چې زه پر دا امتی ووایم دغه انسان ته لس نیکۍ الله جل جلاله په عملنامه کې ور لیکي. نو هر درود چې موږ تاسو پر جناب محمد صلی الله علیه وسلم مبارک باندې وایو د هغه درود په مقابل کې الله جل جلاله لس نیکۍ راکوي او لس درجې په جنت کې لوړیږي او لس ګناهونه زموږ د عملنامو څخه لرې کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پر موږ باندې درود وایي پر موږ باندې درود وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه وایي یا رب ته زما پر دغه امت رحم وکړه چې ده پر ما باندې درود ووایه. حدیث رقم 15 ترغیب الترهیب جلد 2 صفحه 356 کې روایت کړی. نو کار څوک غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعا ده ته وسي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې یاد کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د رحمت په دعا کې ونغښتل سي نو هغه دې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې زیات درود وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دې ډېر درود وایي. دا هغه نبی دی چې د ده په برکت باندې الله جل جلاله په شانو کې ډېروالی اچوي. د مقداد بن اسود رتنو څخه روایت دی وایي زه یو دوه ملګري مو و مدینې منورې ته رالو. یو ورځ موږ چا نه کړو مېلمانه ځکه غربت و هلته مسکنت و نو چې د صحابو په کور کې به شی نه و نو بیا به مېلمه څنګه به وایي. نو دی وایي فاتینا النبي صلی الله علیه وسلم موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته رالو فذکرنا له موږ ده ته دا کیسه ذکر کړه چې موږ خو چا نه یې بولي کور ته وږي یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک موږ کور ته بوتلو په کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې موږ بوتلو هغه 4 وزې ولې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل یا مقداد دا ولوشه هر ورته خپله حصه ورکړه. نو دی وایي د یوې وزې شیدې ما وخوړلې د یوې د مې ملګري ته ورکړې د بل د مې ملګري ته ورکړلې او د یوې وزې شیدې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته کښېښولې هغه چې به بیا رالی خوړلې وې. یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د انصارو مبارکانو یو کور ته ولاړی. انصار او مهاجرین الله ته خو د دوی په حساب کې حساب کړي. انصارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصرت وکړي مهاجرین د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راکډه شول مدینې منورې ته. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د انصارو د ایمان علامه ده. الله جل جلاله دې موږ د انصارو او د مهاجرینو د مدینې په محبت کې دود او لوګی کړي. نو دی وایي د انصارو یو کور ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولاړی. موږ هغه خپل حق وخوړی هغه شیدې چې موږ لوشلي وي هغه مو وخوړلې. نو وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حق ما کښېښوی. نو دی وایي چې د پرېوتو ټیم رالی ما فکر وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوندې هلته یو شی خوړلي نو زه وږم چې ته راسې دا شیدې وخوره. نو دی وایي حتی قمت فشربت جزاء ما هغه ولاړ شولم ومې څښلې هغه شیدې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. کوم وخت چې مې شیدې وخوړلې پښېمانه شولم ځان سره مې وویل که اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی جائعا ظمانا فلا یرا فی القدح شیئا او که دی اوس رالی وږی او تږی او په دې لوښ کې شیدې نه وي دا دې څنګه عمل وکړي دا دې څنګه کار وکړي. نو ډېر خجله سوم ډېر شرمنده سوم ډېر مې ندامت او پښیمانتیا ښکاره کړه چې ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حق وخوړی. نو دا یې پر مخ باندې مې داسې یو ټوکر راواچاو فسجیت ثوبا علی وجهه پر مخ باندې مې یو شی راواچاو وجاء النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رالی سلام یې ووایه داسې سلام یې ادا کړي چې ویښ و اورېدی خو بیده نه په راکښېنستل. دی وایي زه سوکا تر دغه کنجانو ته سترګو ورته ګورم ځان خو مې اچولی دی چې زه بیده یم په شي نه یم خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورتیر سو دا لوښي سر یې لڅ کړي فلم یره شیئا هېڅ شی نه ولیدی په هغه دې کې شیدې نسته. دی په ما یو الله خبر دی زما په زړه یو الله خبر دی چې تا څومره جرم وکړي. فرفع رأسه الى السماء د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حلم مبارک سبحان الله
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اسمان ته سر پورته کړي دعا یې وکړه اللهم اسقي من سقاني واطعم من اطعمني الله هغه چاته اوبه ورکړه چې ما اوبه کوي او هغه څوک موړ کړه چې ما مړوي. صحابي مقدار راته نوم مبارک وایي وایي ما دا غنیمت وبلئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعا لاسته راوړم راولاړ سوم چاړه مې راواخیستله چې هغه 4 وزې ولاړې وې ورالا مې کوچوي ګورم چې کومه یې وایي څه چې هغه د هغه حلاله کړم وایي هغه چې هرې وزې تورشیندې سمه دا تیې دی له شیدو ډک دي او دی عادت دا دی چې ماښام وزه ولوشل سي نو بیا تر سهاره پورې په شیدو کې په تیو کې شیدې نه وي چې خوراک وکړي ډېر وخت تېر سي بیا بېرته شیدې پیدا کوي نو دی ما چې وزه راکش کړل چې حلاله یې کړم د هغې تي داسې ډک دي دا بلې وزې ته مې لاس ور واچو د هغې شیدې د هغې تي ډک سوي دي بلې ته مې ور واچو 4 سره وزې داسې تي ډک سوي دي چې نوره ورځ چې به مال وشلې دغومره شیدې یې نه درلودې لکه نون فنظرت فإذاهن كلهن ما چې وکتل ټولو وزو تي ډک سوي وو له شیدو وایي فحلبت في الاناء اینا ما په لوښ کې راولوشل او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته رالم فقلت ما ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ویې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته مسکاس راته ویل مل خبر یا مقداد څه پیښه ده ما ورته یا رسول الله ته وڅښه وروسته به بیا زه خبر درکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شیدې وڅښلې بیا ما ته وویل وڅښه ما ورته یا رسول الله ویې څښه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې شیدې وڅښلې په موړ سلو بیا ما راواخیستلې ومې څښلې ثم اخبرت الخبره بیا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موضوع باندې خبر کړي نو دې مبارک بیا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا بیان وکړي چې داسې ستا شیدې ما وخوړلې بیا ما داسې ځان واچاوه ته چې رالې چې دعا دې وکوله نو ما غنیمت وبلې چې ستا دعا زه لاسته راوړم نو ولاړ سوم چې په دې وضو کې وزه حلاله کړمه هغه چې مې هر وزې ته لاس ور واچوه هغه شیدې تیبه له شیدو ډک سوې وه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راته وویل هذه برکة منازلة من السماء دا د اسمان څخه دغه برکت را نازل سوی دی د اسمان څخه نو تا زه ولې نه خبرولمه چې اسمان دیوالانو به هم څښلې وای هغه به مو هم راپورته کړې وای دی مبارک وایي ما ورته وویل چې ما او تا وڅښلې په لا ابالي ما ته هېڅ پروا موږ نه لرو هغه څوک چې نه دي راویښ سوي چې ما او تا وڅښلې دغه بس دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه شخصیت ته صحابي روایت کوي په حجة الوداع کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته تللی و نو دی زه یو سرای ته ورننوتلم په مکه مکرمه کې فرأیت فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم په سرای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخې لکه د 14 سپوږمۍ داسې ځلېدی وسمعت منه عجبا له ده څه ما یو ډېر عجیبې خبرې واورېدلې و یو نفر رالی یو کوچنی بچی یې په غېږ کې دی فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کوچني ته وویل من انا زه څوک یم او کوچني چې هغه په غېږ کې و هغه تازه پیدا سوی و او کوچني ورته ویل انت رسول الله ته د الله رسول یې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل صدقته بارک الله فیک الله دې په تا کې برکت کښېږدي دی مبارک وایي دغه صحابي وایي دغه هلک بیا خبرې نه دي کړي تر هغه وخته چې ځوانېدی دا صحابي وایي د دغه هلک قریبانو دی په دې باندې مسما کوي پر ده باندې یې نوم کښېښوی په دې وجه باندې چې ده خبرې کړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره مبارک الیمامه دغه نوم یې پر ده باندې کښېښوی نو الله جل جلاله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک محبت را نصیب کړي الله جل جلاله دې زموږ ژبې د ده په درود باندې مشغوله وګرځي حدیث امام بهقي په دلایل نبوت جلد 6 رقم د حدیث 102 کې روایت کړی دی او دغه رنګه الف معجزات صفحه 160 تر 161 پورې دغه حدیثونه روایت کړي دي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته